سلامونه وخت په خیر د مال خبرونو ته ښه راغلاست. نن د حمل یا وري 24مه او د اپریل 14مه نیټه ده. په سر کې هم پام وکړئ د څه مهمو خبرونو سر ټکو ته. د غزني په خواجهمري ولسوالۍ کې د امنیتي مسؤلینو بېغوري د قربانانو کورنۍ د پوځي مرستو نه رسول د خپلو عزیزانو د وژلو اصلي لامل بولي. په بدخشان کې د پوځیانو د عملیاتو په سوالی د بدخشان ولایتي شورا وایي چې مرکزي حکومت په تیر یو کال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو بیرته نیولو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د ننګرهار څخه په سلهاوو سیکانو تیښته. دوی وایي چې د زورواکو له لوري د دوی د ځمکو د غصبولو له کبله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او په سوریه کې د شیمیایي برید په اړه د سند نه موندل. سرګي لاروف وایي د سوریې په دوما ښار کې شیمیایي برید ادعا د یو شمېر لویدیځو هیوادونو امنیتي دستګاګانو له لوري ننداره ده او په دې اړه کوم سند ترلاسه شوی نه دی. بشپړ خبرونه درته شمس الله راحیمی وړاندې کوي. د غزني خواجهمري ولسوالۍ ولسوال علي شمس دوست او ساتونکي مړي یې په کابل کې خاورې ته وسپارل شول. د دې برید قربانیانو خپلوان د دې ولسوالۍ ته پوځي مرستو کې ناغېړی د خواجهمري ولسوال او امنیتي ځواکونو او د له منځه وړو اصلي لامل بولي او په ټولیزه توګه د دې پیښې د څېړنو غوښتونکي شول. له بلې خوا د غزني د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې امنیتي چارواکي د خواجهمري ولسوالۍ د امنیت په ټینګښت کې په بېغورۍ توره نه وي او احتیا ورکوي چې که چیرې حکومت جدي پاملرنه ونه کړي په دې ولسوالۍ کې به ستر ناورین رامنځته شي. د غزني خواجهمري ولسوال علي دوست شمس نږدې 8 کاله په دې ولسوالۍ کې دنده ترسره کړه، خو په پای کې په خواجهمري ولسوالۍ د طالبانو په تېرې ورځې بېرغلیز برید کې هغه او ساتونکي او یو شمېر نور همکارانو یې خپل ژوند له لاسه ورکړ او خپلوانو یې د هغوی جسدونه خاورې ته وسپارل. له 40 کلن شمس څخه یوه میرمن او یوه ماشومه پاتې ده. د علي دوست شمس خپلوان په ځان سره پوځي مرستو رسول د خواجهمري ولسوال او همکارانو د له منځه وړلو لامل بولي او د دې پیښې د ډېریو څېړنو ټینګار کوي. 2 سال د اصلاحات اداری درس خواند، عملی هم کار کرد. بعد 4 سال حدوداً در وزارت مواد مخدر وظیفه داشت. بعد از او ولسوال شد، حدوداً 8 سال امسال. موقعیتی که این ولسوالی خواجهمري قرار داره از جهاتی از چند جهت تحت تهدید بود و دشمنان از اونجا میتونستن نفوذ بکنن، ولی یک مقدار به نظر میرسه که ناهماهنگی که اونجا وجود داشته بین خود قماندانی و خود اداره ولسوالی و نرسیدن کمک خوب و فوری به اینجا باعث شده که چنین فاجعه عظیمی در اونجا متاسفانه رقم بخوره. د غزني د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم امنیتي مسؤلین په دې ولایت کې د خواجهمري ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په برخه کې په بېغورۍ توره نه وي او د دې ولایت سیمه ییزو او امنیتي مسؤلینو په بدلیدو ټینګار لري. فاجعه‌ای که در خواجهمري رخ داده عاملش والی هست. اگر به زودترین فرصت اگر تغییرات در رهبری حکومت محلی غزنی نیاید، ما هشدار میدهیم که شاهد بزرگترین فاجعه انسانی خواهد بودیم در ولایت غزنی. این عملیات بسیار عملیات سنگین بود، عملیات بسیار گسترده بود، در حالی که امنیت ملی هیچ گزارش نداده بود. امین روها اونجا غافلگیر شد که خودشون در جریان هستن که در حدود 27 نفر شهید و 13 نفر زخمی این بیخی در تاریخ غزنی سابقه نداره. په داسې حال کې چې په خواجهمري ولسوالۍ کې د طالبانو د یرغلیزو بریدونو قربانانو څخه کره شمېره نه ده روښانه شوې، خو د غزني ولایتي شورا وایي چې په دې پیښه کې 22 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 14 تنه نور بیا ټپیان دي. د بدخشان ولایتي شورا په دې ولایت کې د ترهګرو د خوځښتونو له ډېرېدو اندېښنه لري. د دې شورا غړي ټینګار لري چې د دې ترڅنګ چې د بدخشان 2 ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې دي دا ډله په 10 نورو ولسوالیو کې هم پراخ نفوذ لري او حکومت تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام
نه دی کړی. په همدې حال کې د بدخشان سیمه ییز او پوځي مسؤلین د ګواښونو لرې کېدو لپاره د ګډو عملیاتو له پیله خبره ورکوي. د بدخشان ولایتي شورا د دې ولایت د امنیتي حالت له خرابېدو اندېښنې څرګندولو سره د روانو عملیاتو په څرنګوالي نیوکه کوي. د بدخشان د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې مرکزي حکومت په تیر یو کال کې د طالبانو له ولکې د دې ولایت د لویو برخو او ولسوالیو د آزادولو لپاره هیڅ نه ده کړې. تعدادی را که در ولسوالی یونگان وجود داره و در خاصتا در ولسوالی وردو وجود داره، اینا حتی شبکه القاعده در اینجا عملا حضور داره و همراه فامیلایشان در اینجا زندگی میکنن. تقریبا در حدود یک ماه یا بیشتر از یک ماه صداهایی بود که به نام شیخ جنید کسی از کلانا یا لیدرهای تاجیکی که در رأس داعش کار میکنن گویا در بدخشان آمده و در سمت‌های راغ بدخشان راغ از کوهستان گذشته و به راغستان رفته بوده باشه به خاطر تبدیل کردن طالب به داعش. په همدې حال کې د بدخشان د پولیسو مشر وایي چې له یوې اونۍ را په دې خوا د جرم ولسوالۍ په ناقرارو سیمو کې ګډ عملیات پر مخ روان دی او دا عملیات به د دې سیمو تر پاکېدو روان اوسي. یک تعدادی از توریستای خارجی چندین سال است که در قسمت وردو و خستک جرم در اونجا جابجا هستند، همراه فامیلشان آمده زندگی میکنن، ولی تا هنوز به نام داعش مستقل بیرق خود بالا نکرده. تحت حمایه طالبای محلی اینا فعالیت میکنن. له بل خوا د بدخشان والی وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو او ولسوالیو د آزادولو لپاره د عملیاتو ترسره کول د بهرنیو سرتیرو ملاتړ ته اړتیا لري. ارقام رسمی که در بدخشان که از طرف منابع کشفی بر ما آمده بین 1400 تا 1500 طالب داخلی داریم در نقاط مختلف و بین 200 تا 300 طالب خارجی با طفل و خانم و اولاد و افراد جنگیشان هستند. د بدخشان ولایتي شورا په داس حال کې د فیض آباد ښار څیرمه او د دې ولایت په ولسوالیو کې د طالبانو د نفوذ له کبله اندېښمن دي چې د ناقراریو ترڅنګ د دې ولایت د لویو لارو په اوږدو کې د وسلوالو اغلاو او جنایي جرمونو کچه لوړه سوې ده. د سوداګرۍ رسنیو خونه وایي چې د چابهار بندر له بنسټیزو ستونزو سره مخامخ دی چې د هند او ایران دولتونو ګډ کار ته اړتیا لري. د سوداګرو د توکو بارولو لپاره د یوه سم ځای نشتون او د نیمروز چابهار د اوسپنې په لیکه کې چې د دوی لپاره د توکو په لیږد رالېږد کې اسانتیا رامنځته کوي ستونزې په چابهار بندر کې پراته کړکېچونه بلل کیږي. خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا وایي چې په دې لارو کې وړتیا لوړه شوې او نورو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتي توکو لیږد پر وړاندې هیڅ راز کړکېچونه شتون نه لري. د سره چې له 160 ډیرو افغان شرکتونو ته د چابهار له ترانزیتي دهلیز څخه د صادراتو جواز ورکړل شوی او دا بندر نورو هیوادونو ته د افغانستان د توکو د وروړل کېدو په برخه کې چمتو دی. خو د سوداګري او رغاو خونه د دې بنسټ له بنسټیزې وړتیا اندېښنه لري. د سوداګري او رغاو خونې ویاند ټینګار لري چې د بنسټیزو ستونزو هواري د تهران او نوی دهلی د حکومتونو ګډ کار ته اړتیا لري. یک اندازه مشکلات زیربنایی وجود داره و این مشکلات باید حکومت ایران و حکومت هندوستان مشترکاً کار کنن حل کنن. مثلا نبود یک میدان بین‌المللی هوایی که ما باید پروازها داشته باشیم. طبعا از طریق زمین با یک تاجر بسیار سخت است که با چابهار برود. خو د سوداګرۍ او رغاو وزارت وایي چې د چابهار ترانزیتي بندر وړتیا لوړه ده او اوس مهال نورو هیوادونو ته د افغانستان د توکو د استولو په برخه کې هیڅ ستونزه شتون نه لري. ظرفیت در بندر چابهار افزایش یافته و هیچ چالش مبنی بر صادرات کالاها به کشورهای مختلف از بندر چابهار خصوصا کالاهای صادراتی افغانستان وجود نداره. پس آل لازم است که تجار ما، صنعتکار ما، صادرکننده ما در شمار راه‌های دیگه که وجود داره از بندر چابهار هم استفاده کنه و بازارهای بیشتر را به خاطر کالاهای صادراتی افغانستان مهیا بسازن. یو شمیر اقتصادي شنونکي هم په دې اند چې د چابهار بندر فعالیدو سره په صادراتو کې د ځنډ او له پاکستان سره په بندرونو کې د افغانستان د پیداوارو د خرابېدو ستونزې هم هوارې شوې دي.
بندر چابهار سهولتی ایجاد میکنه که ما دیگه او وابستگی 100% که قبلا از طریق مرز کراچی نداشتیم از بین برند و از اون طرف از نظر سیاسی هم اثر مثبت روی روابط سیاسی افغانستان و پاکستان خواهد گذاشت و این به نفع افغانستان است. د چابهار بندر له اقتصادي پلوه د افغانستان، ایران او هند لپاره خورا ارزښت لري او دې بندر د پاکستان بندرونو ته د افغانستان اړتیا هم رالږه کړې ده. لنډه دمه لرو او پاتې خبرونه به وروسته وړاندې شي. پاتې خبرونو ته ښه راغلاست. په ننګرهار ولایت کې د سیکانو په سلهاوو کورنۍ د زورواکانو له لوري د دوی د ځمکو د غصبولو له کبله د دې ولایت پرېښودو ته اړ شوي دي. یو شمېر د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د خپل مذهبي جشن په مراسمو کې وایي که څه هم حکومت ورته د خپلو ځمکو بیرته ورکولو ژمنه کړې، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په ننګرهار کې افغان سیکانو د خپل 340 مذهبي مراسم یا اختر جشن د سره رود ولسوالۍ د اوبو په یوه سرچینه کې چې د دوی پاند سپېڅلی ځای دی ولمانځه. که څه هم په تېرو کلونو کې دا جشن د یو شمېر زیاتو سیکانو په حضور سره ترسره کېده، خو سږکال دا جشن کمرنګه ښکاري. یو شمېر افغان سیکان په ننګرهار کې شکایت لري چې د دوی د شتمنیو د غصبولو له کبله یو شمېر ډېرو هندوانو کورنۍ د دې ولایت پرېښودو ته اړ شوي دي. خلک دې ته ځایونه کوم کورونه په خاطر خپل قومونه ملکیتونه جایدادونه ټول زموږ ته لاړه ته په زور او په غصب په رقم لاړه دي. اوس هم زموږ مالونه حالوال په غصب کې روان دي. څو پوښتنه څه زموږ نه کوي. هغه همدارنګه وایي چې په داسې حال کې چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د دوی غصب شوې ځمکې به بیرته ورکړي، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. اوس چې وخت شرایط کم شو خلک لاړه ټول هردوت لاړل معذور خلک ته پاتې دي. چې اوس موږ په دې وخت کې خدای فضل دی امنیت زموږ تامین دی خو مشکل نشته دی. نو موږ سبي ځو وبجو سرخوت چې نو ته تر 11 بجو پورې تاسو باندې د ننګرهار سیمایي چارواکي دا مني چې د تیرو کورنیو جګړو په ترڅ کې په دې ولایت کې د ډیرو سیکانو شتمنۍ غصب شوي، خو ډاډ سپاري چې حکومت د دوی د حقونو د بیرته اخیستو لپاره ژمن دی. په هرات کې ګلخونې لرونکي کسان د مارکیټ جوړېدو په برخه کې د حکومت په نه پاملرنې نیوکه کوي او وایي چې د حکومت بېغوري د دې لامل شوې تر څو د دې ولایت ګلخونې له سقوط سره مخامخ شي. له بلې خوا شمېر سبب پلورونکي له بهرنیو هیوادونو څخه د محصولاتو واردول د خپل کار پر وړاندې خنډ بولي، خو د هرات د کرنې اداره بیا په دې ولایت کې د ګلخونو له ډېرېدو خبر ورکوي او وایي چې د ادارې تل له ګلخونې لرونکو او کاروانګرو سره تخنیکي مرستې کړي دي. په هرات کې د ترکاریو او میوو د پیداوارو ساتنځای په یوې ګټورې کرنیزې سرچینې اوښتی، خو د دې ځایونو خاوندان له ډېریو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ډېری د پلورونکي د ژمي په موسم کې د تودوخې د سیسټم نه درلودل د ګلانو د نه کرل کېدو لامل بولي. دوی وایي چې له ګاونډیو هیوادونو د ترکاریو او میوو راوړلو دوی ته تاوان اړولی او حکومت باید په دې برخه کې جدی پاملرنه وکړي. در بابت فروش محصولات خب ما همیشه روی مضیقه ایم، یعنی سال به سال مارکت برای ما عرصه برای ما تنگتر میشه، سال به سال ما مشکلاتی از قبیل فروش بعض یا سم تقلبی هر سال داخل بازار بیشتر داریم، با سودجویانی که بعض یا سم بیکیفیت داخل بازار میارن، با اینا هیچ گونه گرفتگیری انجام نمیشه. دولت توجه خاصی برای گلخانه‌دار اصلا نداره. ما زمینای خوب داریم، آب داریم، هوای خوب داریم، مقصد کارگر خوب داریم، تخصص داریم، ولی فقط تنها چیزی که داریم ما پشتوانه نداریم. بلخو هم د هرات د ګلخونو د توکو یو شمیر پلورونکي له دې محصولاتو څخه رضایت لري، خو د کورنیو توکو څخه د دولت نه ملاتړ په خپل وړاندې ستونزې ګڼي. با تا میدونبار میری کشاورز ما گردن کار شیشتیه یک من سوزیر میده به چند به دری بیه. تو برو از کشاورز بپرس بگو تو چند زحمت کشیدی، چند مصرف کردی، این 100 روپیه که تو میبری خرج خانواده خور میکنی، این زحمت خور میکنی. واقعا به خدا اگه دولت دست کشاورز نگیره خود دولت بر روز نمیشه. گلخونه‌ای داریم، واقعا گلخونه‌های خوبی داریم، استاندار داره، میوه استاندار داره، که تا به خارج بره خودمون خارجی قلف میمونه، ولی کسی نیه لالا کنار در کنه، کسی نیه که قام گلخونه داره بخوره، قام می مثلا به فروش بخوره. خو د هرات د کرنې د ادارې پازوال وایي چې دوی تل د کارخونو ملاتړ کړی
او د بازار موندنې او د اسانتیاو د رامنځته کېدو هڅه یې کړې ده. د هرات د کرنې اداره ټینګار لري چې د سبزیو او بهرنیو میوو لپاره د ګمرکي تعرفو لوړوالی د دې ولایت د پیداوارو د ودې یوازینۍ لار ده. بحث واردات دولت از لحاظ قوانین WTO و همچنین بعض ضرورت‌های داخلی دولت نمیتونه که مانع واردات محصولات شه، اما میتونه تعرفات گمرکی رو بالا ببره. با وجود از این شما شاهدین که در همین چند ماهی که مربوط به فصل زمستان میشه وارداتی که از کشور ایران میشه به مراتب نخیر بالاه، در صورتی که گلخانه‌دارای ما تولید کنه کاملا اقتصادیه برای ازیاد. د یادونې ده چې په وروستیو کلونو کې په لویدیځو ولایتونو او په تیره بیا په هرات کې د ګلخانه‌ایي پیداوارو وده د پام وړ وه او د کروندګرو د کاروبار د پرمختګ لامل هم ګرځېدلې ده. تر لږ ځنډ وروسته بهرني خبرونه. بهرني خبرونو ته ښه راغلاست. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي چې سوریې ته د شیمیایي وسلو د منع سازمان اصل شوي پلاوي له شیمیایي وسلو څخه ګټنې هېڅ راز سند نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی لاروف له خپل هالنډي سیال سره په ګډې خبري ناسته کې ویل دي چې د سوریې په دوماخ ښار کې شیمیایي ورید ادعا د یو شمېر لویدیځو هېوادونو امنیتي دستګاهګانو له لوري ننداره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې روسیه په دوامداره توګه د سوریې په اړه له امریکا سره په اړیکه کې ده. هغه همداراز ویل دي چې د سوریې د کړکېچ د حل لپاره باید سیاسي حل لاره تر لاس لاندې ونیول شي، ځکه هر ډول ناسمه پرېکړه به د ډېریو خلکو بې ځای کېدو لامل شي. او روسي خبر همدا چې د پاکستان محکمې د دې هیواد لومړی وزیر نواز شریف د تل لپاره له سیاسي فعالیتونو څخه منع کړ. د محکمې د حکم پر بنسټ ښاغلی شریف تر څو ژوندی دی د خپل هیواد په سیاست کې نشي کولی سیاسي فعالیتونه ترسره کړي. اته شپېتم شریف چې په دریو پړاوونو کې د پاکستان د لومړي وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده، هیڅ کله یې خپل کاري پړاو نه دی بشپړ کړی او هغه تیر کال د پاکستان سترې محکمې له لوري د بهرنیو پانګه اچونې کې په نه روڼتیا او له دې هیواد څخه د پیسو د بهر کولو په تور بېواکه شو. له دې سره سم د نواز شریف څانګې مسلم لیگ ګوند د محکمې حکم سیاسي بولي او ټینګار کړی دی چې نواز شریف په خپل سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکوي. د ویل ده چې د نواز شریف په هکله د سترې محکمې 5 قاضیانو حکم نن د سختو امنیتي تابعیاو سره د قاضي القضات په حضور سره په اسلام آباد کې اعلان شو. زموږ د مال خبرونه همدومره له پاملرنې څخه مو نړۍ مننه. د سبا د هوا حالات به مې هم همکاره وړاندې کړي. کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19.9، مزار شریف نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 9.8، هرات نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 6.12، جلال آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 10.15، بامیان ورښت د تودوخې لوړه درجه 11.2، کندوز نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 28.15، کندهار نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 10.12، غزنی نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 18.6، میمنه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15.11، د بدخشان فیض آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 3.10، اسلام آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 1.18، نوی دهلی لمرین د تودوخې لوړه درجه 6.23، تاشکند نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 22.12، دوشنبه ورځ د تودوخې لوړه درجه 4.12، تهران نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 1.9، دبی لمرین د تودوخې لوړه درجه 3.24، استانبول نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 18.10، ماسکو نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 11.1، بیجینګ ورښت د تودوخې لوړه درجه 15.10، او په پای کې به هم په عشق آباد کې هوا نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 1.14 اټکل شوې ده.